صحابه وکړ نن په ټوله دنیا کې د مدارسو اعانت او نصرت هغه عوام وکړي زه په مکې مکرمې کې ناست وم یو د بنګلادیش عالم ما ته ویلي مدارس یې وي د موږ هغه کې ډېرې مدارس دي تر حد نه ډېرې زیاتې مدارس دي وي د موږ ټولې مدارس عوام چلي حکومت یې نه چلي ځکه کمې مدارس چې عوام چلي عوام وګڼو هغې کې بیا هغه علماو کې ډېر اخلاص موجود وي باید مدرسه نه تر فلان تللې وي نه تر زید او نه تر عمره ځکه دغه علما باید مستقل وي نو دغه محترمو عوامو وګڼو حاجي صاحبانو او د موږ وروڼو پلرونو د مدارسو سره د زړه د اخلاص اعانت او نصرت وکړئ ځکه کال کې یوه چنده په یو اختر بل اختر کې کېږي نو الله دې قدر سره وکړي الله دې صدقه د ټولو مسلمانانو قبوله وګرځوي او الله رسول صلی الله علیه وسلم دغسې د اختر ورځ وه رسول علیه السلام چنده وکړه بعضې دا غیر مقلدین وی تاسې چې دا چنده کوئ دا ناروا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعې مونځ د اختر مونځ چې ورکړ ښځې مانځه ته راغلې وې رسول صلی الله علیه وسلم ښځو ته ورغی تقریر ورته وکړ داسې نادر تقریر ورته وکړ ښځو د غوږونو نه د غاړو نه ګوتې بیا یې اخیستلې بلال رضی الله عنه سره و صدقې یې کولې ځکه ښځې په صدقه کې ډېرې تکړه وي ډېره صدقه کوي باید مسلمانانو پر موږ د ښځې میدان په صدقه کې یونسي نو الله دې موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي دوی به تر څو چنده خلاصوي انشاءالله زه هم یوه خبره بله کوم زه ته به بیا دعا کوم انشاءالله صحابهو کې د صحابهو قرباني د صحابهو د علم سره څومره جوړه وه جابر بن عبدالله وایي ما ته یو حدیث راغی وی چا راته ویلې چې یو صحابي د عبدالله بن انیس نومېږي وی ده ته یو حدیث دله رسول الله نه یې زده کړی خو زه مدینه کې هم دی په مصر کې وی اوښه مې واخیسته اوښه مې په پیسو واخیسته وی چې اوښه مې واخیستله وی د مدینې نه روان سو این مصر ته مدینه اسیا ده مصر افریقا ده یوه قاره بدلېږي وی زه د دې نه په اوښ باندې روان سو جابر بن عبدالله وی عبدالله بن انیس کور ته ورغله وی دروازه مې ورته کوله غلام یې راووت وی څوک یې ما ورته ویل جابر وی عبدالله بن انیس راووت ما سره یې معانقه وکړه چېرته راغلی وی ما ورته یو حدیث راغلی څومره زیات اخلاص و د علم په ټوکو نه ده رسېدلی د یوې حدیث دپاره د یوې دیني مسئلې دپاره د مدینې نه تر مصر پورې مزل کړی په اوښ باندې اوښ ورته اخیستلی څومره د علم احترام و نن مونږ ته مشرانو علماو صحابو